السلام علیکم. په ننني ویلاګ کې به خبره کوو چې اپسټین فایلز په باقاعده توګه جاري کړي شوي دي چې ورسره د سیکولر مغرب هغه تور یا سیاخترین بشره دنیا ته راښکاره شوې ده. په باقاعده توګه د سیکس ټرافیکینګ لپاره چې کوم یو نیټورک استعمالېده د هغې چې کوم تفصیلات دي هغه مخې ته راغلي دي. په ننني ویلاګ کې به په دې باندې خبره کوو. کتونکو څنګه چې ستاسو په علم کې د جیفري اپسټین څوک چې بدنامي زمانه یو سیکس ټرافیکینګ نیټورک پې چلو او د هغه سره په هغې کې یو شمېر نور کسان هم شامل وو. د دې نیټورک بنیادي مقصد دا و چې دوی په دنیا کې چې کوم بااثره خلک دي، که کاروباریان دي، که بزنسمین دي، که نور چې کوم شاهي خاندانونو سره د چا تعلق دی، په دغه خلکو کې خپل اثر رسوخ سیوا کی او خپل مقاصد په بیا ترلاسه کی. کتونکو نن په باقاعده توګه د امریکای محکمه دفاع دغه اپسټین فایلز جاری کړي دي. په دې باندې به خبره کوو. کتونکو زما د ښي طرف ته تاسو ته ښکاري چې دا جیفري اپسټین دی او د دې نیټورک چې کوم مشرو یا چلونکو دا د دې مشرو. د دې نه علاوه دا زنانه چې تاسو ته ښکاري دا د کلوز ایډ وه، مطلب ګلن میکسویل د دې نوم او دا د پیټر میکسویل څوک چې یو پراپرټي میډیا ټایکون دی په برطانیه کې، د هغه لور ده. نو د دې نه داسې ښکاري چې دا څه غریبان خلک نو، دا هم مالدار خلک وو، خو چې کوم دا نیټورک دوی چلو پیډوپیلیا ورته به مونږ ویل شو چې په دې کې به کم عمره ماشومانې دوی د جنسي تسکین لپاره استعمالولې او د دوی په باقاعده توګه خپل ځایونه وو او د دوی تقریبا ویل کېږي چې د اپسټین 2 جزیرې وې او د دې نه علاوه یو شمېر نور رهایشي ودانۍ وې او هلته به هغوی دغه ماشومانې جینکۍ، دغه تنکۍ جینکۍ راوستلې او بیا به دوی چې کوم دی د چې کوم مالدار او ایلیټ او سیاستدانانو د هغوی د جنسي تسکین لپاره به استعمالېدلې. کتونکو زه به لږ خبره وکړم چې د نن د امریکای محکمې دفاع په باقاعده توګه په 3 میلیون یعنی 13 لکه پیجونه د اپسټین متعلق چې کوم یعنی د یو ډېر غټ نیټورک په ده چلو او په دې کې به ده داسې کول چې څومره به بااثره خلک وو، د هغوی تصویران به اخیستل، د هغوی ویډیوز به یې جوړول، بیا به یې د هغې ډیټیلز چې کوم دی مرتب کول او متعلقه خلکو ته به یې لیږل. نو د دې نه دا ښکاري چې د دې نیټورک په شا باندې څه شیطاني قوتونه وو یا په دې دنیا کې چې کوم بااثره سرکلز دي د دې په شا باندې ضرور هغوی کېدلی شي. نو په دې نیټورک کې د اپسټین سره څنګه چې ما ذکر وکړ چې ګلین میکسویل هم شامله وه، دا زنانه په دې نیټورک په دوی په باقاعده توګه چلو. ویل کېږي چې دی به میلمانه یا چې کوم غټ خلک وو، دا چونکې د مالدار خاندان نه وه دا زنانه او د اپسټین ملګرې وه او په دې کاروبار کې هم ورسره شریکه وه، نو دوی به مینج کول چې غټ غټ خلک د برطانیې، د امریکې او د یورپ ډېر غټ غټ پرسنالټي، که سیاستدانانو، که کاروباري خلکو، که پراپرټي ټایکانو، که بزنس ټایکانو، دا ټول خلک به یې راوستل او د دوی دغه ویډیوز به یې په دغه جزیرو کې کول د تنکو جینکو سره او بیا به چې کوم دی د دوی تصویران اخیستلی کېدل او په باقاعده توګه به بیا دوی بلیک میل کېدل. نو د دې چې کوم نن تفصیلات جاری شوي دي نو 13 لکه پیجز باندې مشتمل د دغه د اپسټین چې کوم فایلز دي دا ریلیز شوي دي. په دې کې تقریبا 1,80,000 تصویران هم دي د دغې خلکو او د دې نه علاوه 20,000 پورې ویډیوز دي. نو تاسو اندازه لګولی شوی چې کم از کم 20,000 پورې چې کوم دي دا واقعیات صرف په ویډیوز کې ریکارډ شوي دي چې د دې نه په شا به څه شوي. کتونکو زه به تاسو مخ په وړاندې بوځم دویم سلایډ طرف ته. په دویم سلایډ کې به زه ذکر کوم چې دا معامله کله شروع شوله. په اول ځل په کال 2015 کې یو کمپلینټ مخې ته راغی پولیسو ته د امریکې چې بهی اپسټین چې کوم دی د یو ودانۍ ده یا د یو حویلي ده، هلته دې ماشومانې جینکۍ راولي او هغوی ته د ماډلینګ او د مساج او د دې چې کوم دی بانې یا چې کوم شنه باغونه ښیي او بیا وروستو هغه د غټو خلکو د جنسي تسکین سامان جوړیږي. نو دغه شان یو کمپلینټ مخې ته راغی او په امریکا کې په باقاعده توګه دا کیس شروع شو. د دې وروستو جیفري اپسټین به زه لږ ایکسپلین کړم چې په 2008 کې په ده باندې په باقاعده توګه لږه غوندې سزا واورول شوه د امریکې په عدالت کې، چونکې دا یو ډېر زیات بااثره کس و او هغه چې کوم پروسیکیوټر و چا چې ورته سزا وروله هغه هم د ده ملګری و. نو 14 میاشتې سزا په ده باندې واورولې شوه. دغه 14 میاشتې دا هم اسان قید و چې دله د ورځې اجازت و چې ته د ورځې هر څه ته تللی شي خو د شپې د جیل ته واپس راتللی شي.
د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې بیا کله دا معامله ګرمه شوله او خصوصا 2018 کې یا 19 کې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ او نور اخباراتو په دې باندې ډیر زیات کار وکړ، دا معامله ډیره زیاته ګرمه شوله. نو بیا یو وارې د اپسټین دا معامله راوچته شوله او د پیرس نه را روانو په جولای 2019 کې او په هغه دوران دی په امریکا کې گرفتار کړ شو او د هغې تقریبا یو میاشت نیمه پس دا خبر راغی چې اپسټین په جیل کې خودکشي کړې ده. خو تر دې دمه د دې محرکات مخې ته نه دي راغلي چې آیا دا خودکشي وه او که نه دا خودکشي نه وه او که نه د ده د مرګ وجوهات نور سو. د دې نه علاوه د ده چې کومه ملګرې وه ګلن میکسویل، هغه هم بیا د هغې نه تقریبا یو کال وروستو تقریبا په 2021 کې هغه هم گرفتاره شوه او سیکس ټریفیکینګ کې په باقاعده توګه په هغې باندې چارجز ولګېدل او د 20 کاله لپاره هغه جیل ته ولېږلې شوه. اوس په خبره کوو چې د اپسټین په جال کې به څوک راګیرېدل. هسې خو په زرګو خلک د هغه په دغه جال کې راګیر شو او بیا به اپسټین په باقاعده توګه بلیک میل کول او د دې په شا داسې ماته ښکاري چې د دې په شا ډېر غټ شیطاني قوتونه ماته ښکاري راتلونکي وخت کې به دا هم مخې ته راشي چې آخر د اپسټین په شا باندې څوک و دومره غټ نیټورک چلول د هغه لپاره ناممکنه وه. د دې لپاره غټ پی آر پکار دی، د دې لپاره ډېر مطلب وسایل پکار دي. نو د یو یا دوه تنانو لپاره دا چلول ډېر ګران کار و. نو د هغه په جال کې د ټولو نه غټ میان چې کوم راګیر شو هغه د امریکې موجوده صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم دی دا ډونالډ ټرمپ وایي چې په 2002 کې د یو انټرویو راغله او وی چې د اپسټین سره خو زما د 15 کالو یارانه ده او هغه چې کوم دی ډیر ښه سړی دی او ډیر رنگین مزاج دی او داسې دی او هغه دی. نو مطلب داسې ښکاري چې د 1990 یا 1988 هغه وخت نه کله چې ډونالډ ټرمپ ینګ ایج کې په هغه وخت کې د اپسټین سره د تعلق جوړ شو. د دې نه علاوه چې کوم د ډونالډ ټرمپ وس چې کوم کورودانې د ښځه ده دا هم د اپسټین په دغه جزیرې ته به تلله راتلله. د دې نه علاوه د امریکې یو بل سابق صدر بیل کلنټن، تاسو کې به ډیر خلک بیل کلنټن پیژنئ، دا د صدر بوش نه مخکې د امریکې صدر و، سن 2000 پورې تقریبا د امریکې صدر و. دی به هم دغه جزیرې ته او د دې نه علاوه د ټولو نه انټرسټینګ خبره دا ده چې د ښځه هیلري کلنټن به هم تلله، مطلب ښځه خاوند به دواړه دغه جزیرې ته تلل او دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې په دې ټول سکینډل کې ینګ او ماشومان جنکۍ چې کوم دي د هغوی به جنسي تیرې په هغوی کېده، د هغوی به جنسي استحصال کېده، ایکسپلوټیشن به کېده. د دې نه علاوه جارج بوش به تاسو پیژنئ، سینیر بوش، دا د پریزیډنټ بوش پلارو، دا هم د امریکې صدر و. دا هغه بوش و چې په 1991 کې په عراق باندې حمله کړې وه د اپریشن د یو غټ اپریشن په ډیزرټ شیلډ اپریشن دی ته ویل کېدل زما خیال دی، د هغې په نتیجه کې د په عراق باندې حمله کړو. دا هغه سینیر بوش و چې دی هم به دغه جزیرې ته راته. د دې نه علاوه نور شخصیاتو کې ایلن مسک څنګه چې تاسو پیژنئ د ایکس مشر دی، یعنی د ټویټر سابق ټویټر او د موجوده ایکس مشر دی، دا کمپنی دا اغوستی ده او دا ډیر زیات بلیونیر کس دی. دی به هم د اپسټین یعنی جفری اپسټین دغه جزیرې ته. د دې علاوه د برطانیې چې کوم د شاهي خاندان کسان به هم دغه ځای ته تلل او د اپسټین زیارت په کو. په هغې کې پرنس انډریو هغه ټولو نه په ټاپ دی. پرنس انډریو د مخکې ورځو کې چې د تاسو کتلي د کوین الیزابت وفات شوې وه، د هغې د ټولو نه کشرې زوی و. د دې نه علاوه بیل ګیټس، تاسو ته پته ده چې ګیټس فاونډیشن دا څنګه چې په پاکستان او افغانستان او انډیا کې د پولیو لپاره کمپین کوي او د مایکروسافټ بانی هم دی، ډیر غټ مالدار دی، بلینیر دی. دی به هم دغه ځای ته راته. کتونکو د بیل ګیټس باره کې به زه خبره وکړم چې په اګست 2021 کې د خپلې ښځې سره طلاق وشو. د ښځې نوم و ملنډا ګیټس. ملنډا ګیټس بیا وروسته دا الزام ولګاو چې ما په ځینو تصویرانو کې او ویډیوز کې بیل ګیټس د اپسټین سره لیدلو. نو د هغې دا شک پیدا شو چې دا زما دا خاوند چې کوم دی بیل ګیټس د هم په دې دنده کې په دې خطرناکه خوفناک دنده کې ملوث دی او د پیډوفیلیا یعنی پیډوفیلیک شخصیت دی، مطلب د تنکو عمر جنکو سره شاید چې د هغې پیدا شک سو، د هغې په نتیجه کې هغې د ده نه طلاق واخیسته او په 2021 کې باقاعده توګه د 20 کالو واده او 27 ساله رقابت د دوی او د هغې په نتیجه کې د دغې سکینډل په نتیجه کې د دوی چې کوم دی جدایي هم مخې ته راغله. اوس په زه ځم د ټولو نه
انټرسټینګ سلایډ طرف ته دغه سلایډ د پاکستان سابق وزیر اعظم چیرمن تحریک انصاف عمران خان باره کې اپسټین څه ویلي دي دا د ټولو نه انټرسټینګ پارت چې کوم دی زما د ویلاګ دا دی. کتونکو اپسټین به چې کوم معلومات راوځای کول یعنی د هغه ته چې به کوم د دغه جزیرو نه یا د امریکې کې چې کوم د هغه رهایشګاوې د هغې نه یا چې کوم نور سورسز انټلیجنس به د هغې په ذریعه د دنیا د نورو شخصیاتو په اړه به هم معلومات ترلاسه کېدل او هغه به هغه متعلقه سورسز ته لیږل. نو دوی یو ایمیل کوي په 31 جولای 2018 باندې. د 31 جولای که تاسو فکر وکړئ په دې وخت کې عمران خان پارټي اگر چې پاس شوی وه خو عمران خان لا حلف نو پورته کړی. عمران خان تقریبا په 18 اګست 2018 باندې حلف پورته کړو. تقریبا د الیکشن نه یو هفته وروستو د اپسټین هغه متعلقه سورس ته یو ایمیل کوي چې دا یو بیډ نیوز دی، دا یو ډیر زیات خطرناک سړی دی عمران خان. په دې باره کې ویل کېږي چې minutes later Epstein mentioned both Mr. Han and Mr. Putin in the same message. یعنی په دغه میسج کې یا په دغه ایمیل کې پوټن او عمران خان د منشن کړي دي چې Mr. Putin hasn't pointed out assassination to overthrow government's coup funding. مطلب مستر پوټن باره کې هغه دا وایي چې د چرته ګورنمنټ نه راغورځولی نه چرته د ملیټري مارشلا لپاره یا ملیټري کو لپاره څه پیسې هم ورکړي دي. خو مستر هان باره کې وایي عمران خان باره کې چې مستر هان a much greater threat to peace than Turkish President Tayyip Erdogan, Khamenei and Chinese President Xi Jinping and Mr. Putin. مطلب د چې کوم د هغوی د پیس معیار دی، د امن معیار دی د امریکې او د مغرب، وی زموږ د امن لپاره د ټولو نه لویه خطره عمران خان دی. وی د دومره لویه خطره ده چې د شي جینپینګ نه هم لویه خطره ده، د مستر پوټن نه هم لویه خطره ده او د خامنئي نه هم لویه خطره ده. په دې کې بنیادی خبره څه ده تاسو به اوس وایئ چې عمران خان ولې دا نه لوی خطره وه. یو خو عمران خان بالکل د چا په دباو کې نه راته، یو ډېر سټریټ فارورډ او چې کوم د دنیا عظیم لیډرانو کې شمیرل کېږي نو د عمران خان یو څو خصوصیات داسې وو چې هغه به چېرته سرټیټي نه کوله او د دې نه علاوه هغه به د پاکستان په مفاداتو باندې کمپرومایز نه کو. نو هغه وایي چې د تھریټ ټو پیس چې کوم دی اپسټین عمران خان باره کې وایي چې دا تھریټ ټو پیس دی. نو هغه په دې ټیکس باندې وایي چې د پاکستان سره مطلب نوکلیر هتیار دی، یعنی پاکستان یو نوکلیر کیپیبل ملک دی. نو یو خو سره اټم بم دی او د دې صورتحال کې که په چرته عمران خان غونتی یو وزیر اعظم راشي نو دا چې کوم دی هغه لا حلف نو اغستی په 2018 کې او جیفري اپسټین ویلي چې دا یو ډیر زیات خطرناک سړی دی او د دنیا د امن لپاره دا یو خطره ده. کتونکو همدا د نننۍ ورځ همترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.